الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو شاسو خبر رسیدلې و چې د ټولو مسلمانانو عزتمند مور او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دغه د پلار تذکره مکړه وا خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن قصي ابن کلاب د محمد رسول الله نه 15 کاله مشره او د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې د دې دوه خوندان و یو وفات دغه نورس بیبل ابو حالا عتیق ابن عائزه نبی صلی الله علیه وسلم دغه د اخلاق ډیر متاثر شو او خاص کر دغه یو غلام میسره په نام باندې یو غلام او هغه دغه کارګزاري ذکر کړه چې محمد یو واجب انسان دی. انسان په سفر کې معلومیږي، معاملې کې معلومیږي او کله چې سړی چې سره غونډي پاتې شي د نکاح مطالبه به راولېګل د نفیسي په واسطه باندې. نفیسه زنانه د خدیجه ملګری ورته ویلې چې ته واده کوي کني که یا رسول الله ولې نه وې د خدیجه سره کتاله مونږ چرته رشتہ داری برابر کو نو ویلې چې خو ډیره مالدار زنانه د اوچته نسب موجد حسن او جمال او ارسو چرته مونږ قبول کی وېزه بده کې منډه ترله شروع کوم خو په خدا شي منډه واخسته تقریبا 12 اوقی دغه مہر شو چې 1500 درهم ته جوړېدل او بده کې د نبی صلی الله علیه وسلم کاکاګان لاړل حمزه رضی الله تعالی عنہ ابو طالب او خدمم ابو طالب په وخت کې ویلې او نکاح وشو د دوړو مابین کې د دې وجنه خدیجه محمد رسول الله په نکاح کې رب العالمین انتخاب ولا چې عرب زنانه درجه په دې میش کې براجمه کړي یو دربار لو الته یو څوک د هغه دربار په شکل باندې راغی او دې زنانو له ویلې چې بتاسو کې وسړې پیدا کیږي احمد نکاح سره وکي ټول انکار وکړو چې و د خدیجه نه هغه په دې وخت کې قرار واله انتخاب کې د هغه انتخاب د وجه رب العالمین ورته محمد رسول الله نصیب کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم د اولاد هغه فاطمه د رقیه د زینب ام کلثوم عبد الله طیب طاهر دا ټول د خدیجه رضی الله تعالی عنها بچی دي. سوا د ابراهیم نه چې د ماری قبطین دي د محمد صلی الله علیه وسلم بچی او جبرئیل علیه السلام چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وحی راوړل په اغاثلی شکل کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې واجب یې را لازم کده چې انسان او د کیفیت او د حالات یې چیرته لیدلی نه و. د خدیجه خو راغی ورته ویل چې خدیجه د حالات سره مخامخ شم زملونه پټ مې کوي دثرونه پټ مې کوي هغه ډیر عجیب تسلی ورکړه چې تمل مسته پاله ته بیکار خلکو له کار پیدا کوي او پریوتی انسانان راوچته ته به چیرته رب العالمین ذلیل نکي. به نبی صلی الله علیه وسلم په یورون باندې کینو و اوس جبرئیل ګوري و به په دې بلون باندې کینو و اوس ګوري و به غي کې کینو و اوس ګوري و نه و قسم په الله چې دا ملک دې چیرته شیطان نه دی. او ورقه بن نوفل له بوتلو چې زما په خاون باندې واجب حالت راغله دا وجه سره هغه چې کله ته پوښتنه وکړنه وی ویل اق ناموس د لړاځي چې کوم موسی علیه السلام دراغله دي صاحب دراس خدیجه الکبرى هغه زنانه چې په ټولو مسلمانانو د زنانو کې اولنۍ سجده رب العالمین له خودلې ده. نبی صلی الله علیه وسلم بچکله خپش کور له بشراغه د عجیب تسلی به ورکړه چې هغه ټول پریشانی او غمونه به لاړل او د جبل نور له نبی صلی الله علیه وسلم خواله خوراک او اسکاګه هغه اسباب ورخه جوړل چې تکړه انسان اغیزل ورتل نشي او دغه زنانه ورتله. لسم کله د نبوت باندې د وفات نبی صلی الله علیه وسلم ډیر انتهاجت خپش دغه سره کاکا وفات شو دی ویل شي عامل حزن او به نبی صلی الله علیه وسلم باندې جنازه ونه کړه وجه ته چې په هغه وخت کې جنازي مشروعیت نو راغله خو خپل دفن کړه ټول مسائل مخکې ذکر کړی شوی و او به ورته ویل چې خدیجه جبرئیل راغی او مال د څه ویلې چې په ته باندې رب العالمین سلام را لګلې دا څومره اوچته خبره او چې کله نه جوړ رسول الله صلی الله علیه ورته ویل ته خوشالي کې نه پدې باندې چې د اقزنانو سردار شي چې هغه اسیا بنت مزاحم ده او مریم بنت عمران چې رب العالمین بزما په نکاح کې راځي کی د 15 په کلو په عمر باندې موږ د وفات تذکرې ذکر کړل چې دا وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم د طائف علاقې لاړو چې خلکو له دعوت ورکې اسما ملګری اضافه شي په ځای دې باندې چې د محمد رسول الله اکرام وکي دومره سخت مخالفت شروع کې تقریبا د 9 میلو په اندازه باندې محمد صلی الله علیه وسلم په کاړو باندې وشت
د بدن مبارک نه ورته راوینه راويس نبی صلی الله علیه وسلم کې واجب صفت موږ دا ذکر کې وفاداری او هر وخت کې به دا یادوله کله به بار وتم یادوله به کله به ورسره کور لبرانه وتم یادوله به عائشه ورته ویل چې بل زنانه لکه چې نشته دی ویل چې انها كانت وكانت دا خو ډېر عجیب خزوا عجیب زنانه عاقله خزوا مسلمانه خزوا مؤمنه خزوا او کېره خزوا او دې کې اختلاف تر شوی دی چې خدیجه بهتره ده که عائشه بهتره ده او که فاطمه ابتدایي زنانو کې خدیجه او ورسنوي کې به عائشه یو ورځ ورته ویل عائشه رضی الله عنها وی هغه زنانه چې دغه دا مخ گنج شوی دی او بډای دا او ته هغه ار وخت یادای نور زنانه لکه چې ستا بالکل شته نه خپل ځان ورته یادو نو دومره غوسه شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مخ د سر د مخینی وخته د مشنی غدره ده وی ټول خلکو زما تکذیب وکي دي زنانه زما ته عید وکي خلکو ما باندې ایمان رانوړو دي ما باندې ایمان ولګو دي ما باندې مال خرج کړي مال ایمان په ما باندې راوړو عائشه رضی الله عنها پوه شو دا کیسه مجدار صفاتونه بده زنانه کې وځه کزمنګ الله ځان له اوچته کړه په اعتبار د مرتبه سره جنت کې بر محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو بیبيانو سردار او مشي لکه څنګه چې دا په دنیا کې هم سردار او کله چې دا په نکاح کې وا نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ د بل زنانه په نکاح نه کړه اکرام الله دې اکرام د پاره یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم بکور کې ناسو د دې هغه خورزه یا څوک شراله نو چا نبی صلی الله علیه وسلم اطلاع ورکړه چې پلانې را لاوي دومره خوشاله شو دومره تشکره وکړه شکل به یو سروي علال کې د دې ملګرو لا هغه کمی زنانه ملګری شوی التبه ورته هدايا او تحفه ورلېګلې د دوه منځونه هغه وخت کې پرسکې شو وسارو مازیګر دا پنځه منځونه لا فرض نه ولیکن د یو یقین د وجنه چې رب العالمین په نبی باندې دې یقین لرو الله دې حیثیت لور رسوله لسما یې ولسم یې د لسم کله د نبوت باندې پیدا منځونه فرض ولا د محمد صلی الله علیه وسلم د بیبینو کې دوه عزتمند بیبي زمونږ اوساسو عزتمند مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا ډېر واجب زنانه ده د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کیږي تقریبا نه به ته پاتې شو پنځه قریشی څلور غیر قریشی او مجموعه یولس یا شپارس یا تلس خدیجه باغی کې ده ام سلمہ باغی کې ده ام حبیبه باغی کې ده حفصه باغی کې ده عائشه باغی کې ده زینب باغی کې ده سوده باغی کې ده میمونه باغی کې ده صفیه باغی کې ده جویریه باغی کې ده ریحانه باغی کې ده رضی الله تعالی عنهن ام سلمہ دری مبارک علم فرمایي چې دا اقصنا نه واجب دین د اسلام رب العالمین واجب صحبت د خجل ور کړو تاریخ چې کله د دې زنانه انسان مطالعه کوي وی ګوري سړی په حق حیران شي چې یا رب ستاسو د بندگانو کې دې زنانه څومره مجاهده دا څومره همت او څومره اوچته زنانه دا څنګه محمد رسول الله واجب صفت باندې انتخاب کړه به مخ یو درس کې دا ویلې شی و که یو سړی وګړي چې رب العالمین مال صحبت په دین د اسلام باندې راکې نو هغه د پاره سو کارونه پکار دي د ټولو نمخ کې اولنې د قران سره تعلق دا ډېر مهم دویم د انبیانو په واقعیت کې سوچ دریم د شریعت التزام په ځان باندې چلو رسول کوم خبره موږ لکړي دا هغه عمل کې راوصله څلورم د رب العالمین نه دعاګانې غوښتل چې رب ته موږ له دین د اسلام باندې صحبت را نصیب کړه موږ د ارسل لپاره دعا غواړو خو لیکن د دې لپاره نه غواړو امام قرطبی تذکرہ کې لیکلي دي د اخر خاتمه پر صحابه کرام بالکل د املاګانی سمره ماته ولي پته نه لګي چې موږ به اخر خاتمه څنګه تیریږي محمد رسول الله فرمایي چې سړی به عمل کې د جنت ما بین کې به ولوش مسافه پاتې شي قدس حرکتونه او خبره به صادره شي چې رب العالمین به د جهنم منځ له ورغورسي بل سړی به د جهنم ما بین کې به د لوش په اندازه مسافه پاتې شي لیکن د څه کارونه رب العالمین ته صادر کې چې الله به جنت لبوځي لکه اوسیرم رضی الله تعالی عنه چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو د سر منځنه رستا لاره ماسپخین منځ وازان شوی نه و چې د احد پر جګړه کې شهید شو محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا هغه انسان د رب العالمین له وسجده خدلند والله جنت له ور داخل کی نو سړی په الله نه دعاګانې غواړي پنځم ذکر د رب العالمین سړی الله یادول او بهترین ذکر چې هغه قران دی اذکار دی عام ذکرونه دی لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله وغيرها شپږم سړی به ځان له تربیت ورکړي په قرآن او سنت باندې موږ د ارشاد لپاره د خپل ځان د بچو د دې لپاره د دنیا د تربیت مډیر اسباب جوړ کړي دي چې لکه پلاني ځکه دا ټیوشن دی وکي او پلاني مکتب له دلار شو هغه سکول له دلار شو هغه پونتون له دلار شو هغه کالج له دلار شي هغه ملک له دلار شي لیکن دا تربیت موږ شرط ورنه کې دلار شي دا په قرآن او سنت باندې موږ څنګه آباد قرطبی کې د وایات په تشریح کې چې ایه الذین آمنوا اې د ایمان والو قو بچ کې خپل ځانونه بچي د ورنه بل کتاب او سنت قرآن او سنت باندې سنا سره څنګه بچ تربیت عملی تربیت قولی دا ټول به سره ځان له نصیب کی ووم چې سره ځان له صحیح انتخاب وکي چې غیله ویل شي د اسلام لاره غیله ویل شي د قران او سنت لاره اتم سره په دې باندې اعتماد وکي
چې دا کوم خبره څنګه الله رسول کړي دا بالکل د حق او رښتینی خبره ده په دې باندې باید سړی کله کودريږي په دې کیفیت باندې نه هم نیکان ملګری سړی ځان له انتخاب کې ولسم هغه اسباب استعمال کې چې سړی په دین د اسلام نور باندې کله کودريږي ایو لسم سړی د دشمن په هاهو باندې بالکل دوکنش دولسم امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوله دیر لسم د عقیده بساتي چې مستقبل د اسلام دی سوار لسم سړی به د عقیده ساتي د الله په انعاماتو کې به سوچ کوي چې رب د نعمتونو دې موږ لره کړی دي نو دا غي دنیا نعمتونه هم درنه غواړو الله تعالی به کلکواله درکړي پنځ لسم ظاهر او باطن برابر اول چې دې ویل شي صلاح شپارسم د محمد رسول الله تابعداري کول په عرش کې دا سل ثبات ور کوي ولسم اهل علم فرمای وسطت د افراط او تفرید نه کار اخصل چې دې ویل شي د اهل سنت والجماعت عقیده افراط او تفرید نه کار اخصل په دې مناسبت مرتکب د ګناه کبیره له کافر نه وای غټ کافر له مسلمان نه وای صاحب د وجیز د دوی شمبر سفینه را بده خو به تفصیلی مسله د اهل سنت والجماعت ذکر کړی دا چې اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي التلقي بالكتاب والسنه چې دا قران او سنت باندې اول نظر ورچ امام خپل محمد صلی الله علیه وسلم غني ځان د اهل سنت والجماعت په نامه باندې یادای دي خلک دعوتي سی عقیده خپل یو خلق له مور کوي جمع ما بین د نصوص کې کوي هر ځکه عقل پیش نه کوي صبر ډیر زیاته خسته اخلاق لري خپل ما بین کې مینه محبت ساتي مرتکب د ګناه کبیره کافر نه بولی وغیرہ او اتلسم چې سړی په ځان کې اخلاص پیدا کړي نو نسم د رب العالمین سره مینا او شلم جهاد فی سبیل الله یوشتم د مؤمن په مقابل کې نرمي او دویشتم د کافر په مقابل کې سختي درشتم د دین په باره کې د اچره نه اریدل دا کارونه چې کله شړي نصیب شي الله عزوجل به دغه انسانانو له بدین د اسلام باندې ثبات نصیب کړي لکه دغه ثبات چې څنګه ورکړي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها له خپل نوم دې هند محدثین مفسرین ذکر کوي چې هند شي نوم دې چې دا نارینه او زنانه دوړ باندې اطلاق کړي شي خاوند دې عبد الله ابن اسد او د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه زنانه چې اولنې په دې باندې پر رسول الله باندې ایمان او اسلام راوړو د حبشو په هجرت کې دا لاړو تقریبا 90 کسان صحابه کرام لاړو چې پای کې 12 زنانه وي په اق زنانو کې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او د دې خاوند ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه وګړي سفرونه د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړی دي د دې وجنه حدیث کې راځي محمد رسول الله چې کله مرز وفات کړو سختي ور باندې راځي دا شړې په سر باندې راچولې و پرتاوه چې کله بدر در باندې راغی سر به رالو شي کې نه بیرته به ځان پټ کې ام حبیبی ام سلمې د هغه يهودو د یو کلیسا تذکرہ کوله چې پای کې داسې تصویرانو او داسې پروګرامونه او داسې نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې سر را بار کې وی ویلې الله رب العزت په يهودو نسوارو باندې لعنت وکړي وجدادا چې کله په يهودو نسوارو کې به یو نیک انسان مړ شو دغه په قبر باندې بیا جمعه جوړ کړي الته به منځونه کوله نو په دې انسانانو د الله لعنت نبی صلی الله علیه وسلم د ذهن ساتي موږ وکړه چې اے انسانانو کله چرته وفات شون ګورس ما په قبر باندې چرته جمعه جوړ نه د دې وجنه موږ په څو ځایونو کې نه کېږي هغه کلیسا چې تصویران پکې حمامه هغه جمعه چې پای کې دنه قبر چر دیواله کې قبرستان کې نه کېږي او کوم ځای چې اوخان وغیرہ دا تړل کېږي نو دا هغه زنانه چې دغه کلیسا تذکره وکړه پاګې باندې یې سبب دوی منو شو نصيحت واخستو د دې وجنه الامام محمد ناصر الدین البانی رحمه الله دې باره کې رساله لیکلې تحذير الساجد هغه انسان چې هغه سجدي کوي هغه باید ویریږي د هغه جمعه نه چې هغه کې قبر دی دا د بدعتونو طریقه چې کله وبدو کې څوک مړ شو د يهودو نسوارونو متاثر کېدل چې بداخل د مدرسه کې او بداخل د جمعه کې به هغه سړی به دفن کړي امام محمد ناصر الدین البانی سے فرمایي په اتفاق سلور وړه مذاهبو په دشي جمعات کې د سره منځ نه کېږي چې انسان څومره منځونه ولي ونه کې عامله الناس رب العالمین فرمایي زم بسړي کې تسلا نار حایمه په خپل منځ باندې به جهنم لوري د خپل منځونه لغم سره به وکي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسکیو کتاب دی الکوكب الدری دریم جلد یوسل 53 نمبر صفحه هغه کې لیکلي دی دشي طریقه باندې کدا قبر د جمعات مخله دی کدا قبر د جمعات شاله دی کدا قبر د جمعات کی طرف لدی کدا قبر د جمعات چپ طرف لدی په یو صورت کې په دې جمعات کې بالکل مزنه کیږي د څه بدنه و چې لکه دا قبر خو لمن ګرسه جوړ کړي دي دا قبر خو من کی طرف له جوړ کړي دي دا قبر خو من چپ طرف له جوړ کړي دي دا مو په هغه ځای کې جوړ کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم داسې انسان ګوره په دې ځای کې وکړه د دې وجنه په اسلامي خلافت باندې د قشان حکومت باندې دا ضروري او لازمي ده چې کله بده شي چې د مساجدو قرار نو بکار ده چې یا د جمعات لري کې او یا د قبر د غیزه لري په عزت سره والو په بل ځای کې ایسه د غړو کې وغیرہ د دفن دا تذکره ورته وکړه د دې وجنه امام بخاری رحمت الله علیه
هغه په خپل صحیح کې کتاب التوحید کې دا مسله ذکر کړی دا چې د شرک اولنی سببونه هغه اندغه تصویران او اندغه قبرونه او دغه نه ایسه به د درگاهونه جوړ شو د شرک بنیاد هم د دې ځنه دي او کله چې انسان په عقیده کې کفر او شرک راغی د انسان یو عمل د الله په دربار کې به قبلېږي نه عمل قبل دل خوشي کې بلکې د انسان ایمان او اسلام د منځي په شرک باندې دا ختميږي چې کله رب العالمین سره ناروا واسطي وګڼي په دې باندې د شری ایمان او اسلام ختميږي مشرک له شکل سره مشرک ونه ویل ک شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا ودا سره به په خپل مسلمان نه دی بلکې کافر شول چې کافر نه دی کافرونه ویلي مشرک دی مشرکونه ویلي ډیر انسانانو څه خبره کوي چې موږ خپل منځونه کو د موږ د چا سره څه به چالو چې دا مشرک دی او دا کافر دی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی شکل یو سره مشرک دی تور ته مشرکونه ویلي ته په شپه دی باندې چې په خپل مشرک شوی دا څومره سخت خبره دی انکم لمشرکون قران کریم کې رب العالمین تاکید سره دا خبره ذکر کړی دا لیکن په هر خبره باندې سره مشرکی کې نو تر څو پر شرک اسباب په سړی کې راشي د دین د اسلام هغه اصول د ناقص غنل د رسول الله نه اعراض او د غسر بغوس کوله سحر کوله او د قشان د غیر مسلمان سره موالات او دوستانی کوله دین د اسلام دی وخت پورې خاص کوله دین د اسلام هغه نه باز خلک مستثنا کوله د غیر الله لپاره سجدي کوله قران کریم په قذرات او ډیره وغیرہ د کې ورزول په ګناه باندې اصرار عالم قدیم غنل رب العالمین د ربوبیت نه انکار ملائک د الله لوري نه غنل او قران د الله کلام نه غنل صحابه ول کنزل کوله او د قشان قیامت نه انکار د قران او سنت په مقابل کې د بل چا قانون او د بل چا خبره لبیک ویل الله رسول ما دغه خبره د ما تر ماته شو د بل چا خبره د ماته نشي دا څومره خطرناک مرز چې بری انسانانو کې پروت دی دغه سره سره مؤمن لا ضرر ورکی مسلمان لا ضرر ورکی د ایمان او اسلام په نعمت باندې ناشکری وکي د خلکو وړاندې یو عمل چې ځان نشي به بل د مؤمن په مقابل کې اسلحه او چتاوله د غیر مسلمان سره مشابهت او دوستانه دا د شکارونه دي چې سړی ور باندې ګډوډي کې د ایمان نخلاصي نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای و موږ چې کله حبش لاړو یو خبر خورش چې د مکی څومره باشندگان د ټول د محمد رسول الله په تایید کې راغلي و ایس سره غیزه موږ را روان شو دل بڅنګا صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د زری په اندازا د سترګې درپ په اندازا باندې جداواله نشو برداشت کوله حتی تر دې پورې صاحب د مشکات هغه وی ذکر کړی د صحابه کرام فرمایي چې موږ سره رسول الله کله ناسو او بیا به وچر چې موږ به قاتل تر دې پورې چې د خپل کور په دروازه باندې نه وته د اسلام بس موږ یو درد غونډه وته دومره زیاته مینا یو صحابي ورته راغی دروازه ټک ټکړه رسول الله شکل بار راغی ورته ویل چې ولی وی یا رسول الله د خپل بچو سره زنانه سره ناسم ته مې بزړه باندې راوګرځي د ځان مې پر ورسولو که سبا چرته په جنت کې موږ ټول داخل شو موږ بیا دي کې چې ته ډېر اوچت ځای کې نو بیا به اسم له ملاويږي نه په دې باندې درد او سوچ مال پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي المرء مع من احب سوء چا سره مين کوي رب العالمین به دا سره به اوچت یو بل صحابي ورته خبر کړی چې یا رسول الله قیامت به کله راځي حدیث مشکات کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ورته تیار کړی دی وی چې مې تیار کړی دی خو مګر دومره خبره ده چې الله رسول سره مینه ده وی ته به دا هغه چا سره چې چا سره ستا مینه ده سفینه رضی الله تعالی عنہ چې دا محمد رسول الله خادمو دیرن کې تغییر راغی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ول اشنا جوړی وینا ونور به دیرن کې تغییر راغلی دی وینا بس هیڅ هم نشه خو چې کله ډیر تاکید و استرات به وکړي هغه صحابي رسول نو کې لاړې د نبی صلی الله علیه وسلم خادم او غلام وې جوړل وی خبره کو وجه سره وی یا رسول الله که چرته مړ شو او جهنم له لاړو به خو تبو برباش خو که جنت له چرته لاړو ته ډیر اوچت مقامات کې زمنګ بیا دیګه موږ بلاندې مرتبه کیو او په دې وخت کې موږ سره به ته ملاويږي نه نبی صلی الله علیه وسلم ځان لره نږدې کې ورته ویل چې آشنا تاسو به ټول ما سره وي پاږي د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې مینه پیدا کیږي د جمال د وجنه د حسن د وجنه د علم د وجنه د صله رحمۍ د وجنه د خپل ولید د وجنه د شجاعت د وجنه د کمال د وجنه دا ټول صفاتونه رب العالمین په محمد رسول الله کې په کامله معنا راجمع کړي دي په دې باندې شکر ایسل پکار دي چې الحمدلله د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې په دې باندې باب لګولې دي باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د ټول انسانانو احتیاج ګره محمد رسول الله لدی دغه دی وجود دغه دی دین لا لیکن افسوس په حال د اق انسانانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ظاهری او ایمنه محبت شتا نه د خبر لحاظ ساتي نه د سنت لحاظ ساتي نه په خپل عمل ور باندې کوي خو کچرته بل سړی د رسول الله په سنت باندې عمل کوي په زیاده دې باندې چې دا تقدیر کې بلکې د دشمن په نظر باندې غل ګوري د دې انسانانو د امینه بالکل سره نشته صحابه د ډېر محبت د وجه ورته ویلې کشمس فی کبد السماء وضوءها يخشى المشارق والمغارب كشمس في كبد السماء وضوءها
وته د شیله نور د سپګمې غوند نور غوندي مشرق او مغرب د ټوله برابر کړ ما احسن من کلام تر قط عيني ما اجمل من کلام تلد النساء زما ستر ګستاغونه بچی درې نه دي د شي انسان نه دي بل مرد شي بچی نه راوړي کانک قد خلقت كما تشاء وته د ټول عیبونه نه پاکي د شي یا رسول الله لکه تاج ځان په خپل جوړ کړي وې اسم ټول رالو د معاذ بن جبل بارک راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله رخصتونه ورته ویل شي معاذ ابو موسی اشعری ودلی ویلې نرمي بکوي نفرت کې بخلق نه راولي اسانتیا بکوي زیری بخلق لا ور کوي د یو بل خبره به معنی به ورته ویلې وته چې راځي زب دنیا کې نو ما او ما په قبر باندې به تیریږي معاذ بن جبل چې کله دا خبره را ورسېده دومره انتهایی زیات وژړل چې د حد نه سیوا په خپل فرمایي چې ما په دې ژوند کې سخت لحظه ام دغه چې رسول الله مالا وکړه چې وژړل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا وکړه دومره وژړل ورته ویل چې معاذ مال په ورځ قیامت هغه انسانان ډیر نږدې چې هغه تقواداري اگر که د دنیا په هغه سر کې ولې نه کته چیرته نږدې مال واقع خو چې تقوادار کینی ته مال نږدې نه محمد رسول الله عجیب تربیت ورکې چې انسانانو په ځان کې تقوا پیدا کړي او الحمدلله موږ تاسو کې د تقوا مسله دا کوشش کوو او د رسول الله سره مینا صحابه سره مینا د الله سره مینا قران سره مینا امید مم دی او عقیده مم دی چې په ورځ قیامت رب العالمین موږ تاسو سره محمد رسول الله سره راجمع کوي تقوا مخکې به موږ ویلیو چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل له تقوا ځان کې پیدا کا قرطبی کې د بیجه خبرو نزان ساتل امام بغوی کې د فحشا کبیره صغیره ګور نزان ساتل خازن کې چې په کوم ځای کې الله منع کړي التا زریګما الوشری کې چې په کوم ځای کې رب العالمین تعالی امر کړي ځان ورسوا خازن به دا خبره ذکر کړي دا چې په ګناه باندې اصرار مکوا خپل کې باندې دوکه کېګما امام نشافری فرمایي چې ټول مسلمانانو نظر رسته غاڼه او به د قشن امام راځي او خازن دا مانم کړي دا چې نیکی دی وکړه تم ساته چې الله به قبول کړي یریګه چې الله را رد نکي د الله رسول د خبر امتثال کوه چې کوم شمن الله خبر کیږي ځان ته ساته د قشن د مباحات نه ځان ساته د رب العالمین سره مینا دغه بندگی کول د الله د بندگانو سره مینا غوله هغه شی انتخابول چې ځان له غواړي تاغوت نه ځان ساتل د حرام نه ځان ساتل ذکر د رب العالمین د محمد رسول الله په سنت باندې قدم اخستله قدم کې خودل وی ویل تقوا بزان کې پیدا کا ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دې خبر نه من خبر شو رالو مکی مکرمه له شکایتو خلق په مقه دشمنی کې واقع دي بلکې نور امتیاز نو بعضی انسانانو د چې پروګرام برابر کې چې بیرته لاړ هجرت وکي څه پاتې شو به پاتې انسانانو کې زمو موسمه خوان ابو سلمہ رضی الله تعالی عنهم په تکلیفونه بدیږي کې وو په کدا چې موږ اراده وکړه چې لاړ شو هجرت د مدینه منورې په طرف باندې وې په دې وخت کې چې موږ دا کډه مړه د هجرت دام برابر ولا وې زره بنو مخزوم نو موسمه خوند دم دي خاندان نه په دې وخت کې زمنګ د اسخرغنی په موږ باندې پوه شولا او زما دا لورونه او دا ورونه په دې باندې پوه شولا چې زما دا خوند هغه یادول چې هغه زمنګ د لور بوزي په یو ځای کې ورته ودرې دا ورته وی چرته روانه وې زه هجرت کوم مدینه منورې لوي آشنا موږ د خپل لور تاسو سره نشو پرې خو درې دا موږ تسلیم کی هغه ورته چې ګوره دا زما خپل بیبي ده اېدنه می تازه بچی شوې ده زه چې کوم ځای لازم بس ځان سره بوتل شي وینه دا به نه بوزي په جنجال سره وکي به تر دې پورې چې ایسه زه ورنستانه کړم دا څومره څه حال دی وی به ویل چې دا بچی خو ما کیږي هر کله کشر بچی د ځان سره وړم وی زوري وکي تر دې پورې چې هغه بچی ورنه واخصو وی دا د تن جامل تی واخصي چې درونم تی واخصي واځه لنګ ورته پرې خو او د توحید ملنګ ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ هغه روان شو د مدینه منورې په طرف باندې لاړو التا وېزه چې کله ته اشاره کړم وې په دې وخت کې اسما د لورونه چې هغه رااله وی ویل چې سیدا خور خو تاسو اشاره کړم دې ورونه لوي ویلې لیکن دا بچی دا وراره خو سمنګره دا مال راکې وسوت په دوه امتحانونو کې غیر عالم خاون لاړو مسافر په هغه حال او اسما دا تنکي وړو کې ماشوم د وزمانه جدا کې د ما باندې بل غمش ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یو کال چې کوم ځکه زمانه خاون د خلکو زده خاون نه سره کړو ما یو خړګي غوندې و بچی زمانه جدا کړو وی دلته بسار راتلم تر مازیګره پورې و ما ژړل تاسو سوچ کوئ چې بری زنانه باندې څومره وخت څنګه حالت تیر شوی خاون مسافر بچته قبضه او سر راځو تر مازیګره په دې پورې ژړل وېزما په دې قوم کې وسوک تیرېدل چې زما د حالات ولې د زما د فقر ول د زما د بدن د خورواله ولې د ژړای ولې دلا وېزما خاندان له دې شی ویل چې خوشي کې پریچ داسي څه کوي بس موږ غل ورکړي واغ پويږي خځه پويږي بچي پويږي وی هغه بچي مال راکې وزر روان شم په وخت باندې واځي د مدینه منورې په طرف باندې بل چا به ولیم نشم
پیخدا چې په دې لار کې یو سړی ما سره مخامخ شو عثمان ابن طلحه الحجمی اق انسان چې د مکی مکرمه د کعبه دا چابین ور سره وي رب العالمین ورته امین ویلې وې د ما دې ما پښتنه کړ چې یا ام سلمہ چرته روانه وې ما ورته مدینه منوره د ابو سلمہ خواله ورسم وراسه زبرې بوزم عربو کې عجیب عادت دا محمد رسول الله چې رب العالمین په عربانو کې پیدا کړی دی دغه وجه د چې عربو کې باز ډېر کمالونه دي نرتوب پکې دي په زنانو باندې شفقت دی په ماشومان باندې شفقت دی وې دا واتو ورځ موږ مسل زکه مدینه منوره له اتو ورځ مسل د وخانو درې ورځ مسل د اسونو اوس خو گاډي او جاتونه ډېر مختصر مسل دي لیکن شکل به دوی قیلوله کولا یا به آرام کول پاتې کېدو مانه ډېر لري پاتې شو دونه لاندې به به شکل تلو وګ به چوکې باغې باندې بسکینه سمبلې و خبره ما سره نه کوله وې دا مسل مشکل وکي مدینه منوره لرالو دی قباله نجدي د بني عمرو بن عوف خاندان لا و مال ویل چې یا ام سلمہ دغه ځکه ستا خاوند وسیږي نور د زبر ته زما نور دغه سره کار نشته ته پویګو خاوند دی پویږي و پرې خودم تر دې پورې چې خپل خاوند خاله وراله مړی واجب خوشحالي دغه د خوانه مشول زمون د خوانه مشول وغه بچی ډېر خوشاله شو محمد رسول الله باندې باندې خوشاله شو یو څو وخت ورې د خاوند سره چې پیخه دا وشو ایستغه نه جوړ شو وفات شو امتحان لري چې پر خلکو باندې رب العالمین راوستي دي وېزما ډېر خفقان محمد رسول الله علیه ویلي داغه د استرګې پټې کړې وجه دا چې کله دا روح والو چې استرګې پورته مشو رواني او سنت طریقه دا چې انسان د استرګې ورته پټې کی ماته چې سترجه ان لله و انا الیه راجعون دا وایا او د شو چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خيرا منها او كما قال یا الله موږ ستاسو تزمنګي چې موږ باندې کوي موږ ورته لبیک د مصیبت مبارک مال اجر راکې دنه کوي وس مال راکا ودا تعزیه مال وکړه دا خبره معلومه شو چې مړي له تعزیه کېږي په لار کې کېږي په دکان کې کېږي په قبرستان کې کېږي ډیره مدورسم کېږي لیکن کټونه په یوځای کې چول او قارین او مولان را وسره صورتونه ویل او لاس به پورته کو لاس به کته کو تق شي نه نشه بلکې دی ویل شي بدعت چې د خلکو د ځان دا شی جوړ کړي دي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای ودا خبره چې محمد رسول الله علیه وکړه چې ته شوای چې الله مال دین ایو خې وزرا کا وېسما پسړه کې دا خبره تیرې ده چې د ابو سلمہ نه بچرته کوي وز مال الله راکی ځکه اولنې مهاجر هغه مینه خاون بچي می ته پاتې او هغه تکلیفونه ور باندې راغلي دي ایمان والا اراده مې ده شو وکړه چې زه په دې ابو سلمہ باندې وژاړم زما یو بلګری رااله وغیز ما سره اراده جړه لرله و په دې وخت کې محمد رسول الله سره په دلاره کې مخامخ شو ورته ویل چرته روانه وي د دې ام سلمې خاله هغه خاون مړ چې جړه وسره وکما لکه باز زنانه چې کوم وخت یو ځکه مړ وشو دی ورته والتان ګیلا وا پرېدونه کوي محمد رسول الله فرمایي د دې زنانه په باره کې چې په دې مړ کې دا سوري و یو پرېدونه کوي او دا مخ یو غریوانو نشلې و پورز قیامت د قلعید التنبیه د ور کمیس بل رب العزت ورواغونتي په دې خپل خويند مې دومره شفقت پکار دی بل حدیث کې رسول الله فرمایي کوم زنانه چې په دې ویرونه مړو باندې شاړي دا ویرونه کوي غریوانو نشلې او د مخ او د قشنده وکته وباسي و پورز قیامت د جهنم چې کله جهنم لرواني و دا په دې لارو کې ولاړی د سپوغندې ورته غپا کوي لکه سپیچ څنګه غفيږي و دې زنانه له دې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا زنانه هغه کور چې شیطان وکړته وته ولې ته به ور داخلي دوکره دامن چې خو دې کور کې ایمان دی بل په دې کور کې هجرت شوه دی ته ګوره دا خبره دی غوښتل شریک نه کې واغه بیرته راو ګرځیدله د شیطان د وتلو د پاره ډیر اسباب د ذلت د پاره اذان دی قران دی سوره بقره ده آیت کرسی ده د سوره بقره ورسنی آیتونه دي ذکر کې ګرځیدل او د څه ګرځیدل نیکان ملګری انتخابول دي معوذتين د ورسنی سورتونه ویل لا اله الا الله ذکر دی لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله ویل دي امنت بالله ویل دي ایمان په الله باندې پیژندل رب العالمین د الله په کارونو باندې رضا د الله په نعمتونو باندې شکریا اخلاص په ځان کې پیدا کول صدق په ځان کې پیدا کول امر بالمعروف و نهی عن المنکر ګناهونه پر خودل قران کریم کې تدبر ویل چې دا خبره مال وکړه نو په مرور د زمانہ باندې څلور مې شو لسر ورستا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وېزما خطبه او جرګه وکړه ویغه مراد کې عمر رضی الله وېزما خطبه او جرګه وکړه ویغه مراد کې وې تر دې پر چې محمد رسول الله وېزما خطبه او جرګه وکړه چې زری ځان لکو نبی صلی الله علیه وسلم چې جرګه چاله ورولېږي واغرت کول خو به صحابو نډیره ګران او شغارت پېښ نو اصل کې دا خبره ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم مال ویل چې دشي وای ان لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها اوس پرې باندې پوه شوم چې د ابو سلمان رب العالمین مالک خاوند په نصیب باندې راکې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی وما ورته درې خبرې وکړي چې یا رسول الله ته ما سره د واده اراده لري خو درې خبرو له متوجه
یو دا چې د ابو سلمہ ورسره بل خاون څخه کوم داس ما ضمیر نه مانی حیا ما باندې غالب را دویم څه خو بډای زنانه یم ته څنګه ما کوي او دریم زما بچی دي دا وګوره تا پاسابې چنګيږي را چنګيږي با نبی صلی الله علیه وسلم ویماله ویلې چې زبد الله نو دعا وغواړم دا کومه مسله چې تعالی د ابو سلمہ ورسره بل چا سره اسماني کا څنګه بکیږي دا به ختم شي دویم زستا واده کوم په دې مناسبت باندې دا بچی دي چې رب العالمین مال اجر راکړي دا کوئی تربیته نبی صلی الله علیه وسلم دا ودونه په دې مناسبت نه وکړي چې خواهش پرستی بلکې د مختلف خاندانونو سره تعلق شي دعوت عام شي او د دې تربیت وشي اکثره به دې کې کونډې وي او عائشه رضی الله تعالی عنها پیغله زنانه نبی صلی الله علیه وسلم د درش په تو کلو په عمر باندې وفات کیږي تقریبا د 13 کلو په عمر دا پاتې کیږي سم خیال دې کې خواهش پرستی دا ان شاء الله د عائشه په سیرت کې برابر خبره ذکر کوو د الله په فضل او کرم کراروان چار سمبره چیرته ژوند دیو یو میاش په د عائشه په سیرت باندې لګیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وړه ماشومه ولې وکړه مغربین دا سوال کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا وړه ماشومه ولې په نکاح کړی دا او دا دومره زیاتې زنانه ولې کړی دا جواب به موږ کوو او د مصر عالم دا کړی د الله په فضل او کرم سره او دریما وی ویلې وکته په خاني عمر والا یو قسم په خانه سره دا تسلی ورته ورکړه اې دین ورستا به محمد رسول الله سره نکاح وشو د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وا تر دې پورې چې رسول الله وفات شو به ډیره زمانہ ورستا دا وفات شوی دا او په مدینه منوره کې دفن شوی دا د مسلمانانو دویمه مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې یقینو الله رب العزت مرتبه له دا ورسوله چې د ابو سلمہ ورته خاوند رب العالمین ورکه چې هغه موږ استاد لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم نو روان چهارشنبه او دغه شنبه نور کې تقریبا د میاش په اندازا کچرته جون باقی زموږ استاد دریمه مور د رب العالمین محبوبه چې الله سره مینه ده او د محمد رسول الله محبوبه چې هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ده باقی باندې به خبره کیږي تقریبا د میاش په اندازا به بروسره شعبان درسونه ان شاء الله به شروع کیږي زموږ استاد درس ملګریو هغه د دې جمعه لپاره د لوډ سپیکر اخیستې دي نو دا غره پرم د زونه دعا وغواړي چې رب العالمین ورته عمل قبول کړي او الله رب العزت ورته د دنیا او آخرت د کامیابی د ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین